د شپې مونځ دی اته په مسجد کې وکا ولاندې وزه شل پورا کا سلويخ پورا کا شپېته وکا الله دې د سلو طاقت درکړي هیڅوک هم تا ته نه وایي چې غلط کړ دا د بخاري حدیث دا د مسلم حدیث دا د ترمذي دا د صحابه اجماع ده چې صحابه اته رکعاته تراویح کړي غټه خبره زمونږ د دې ورونو دا وه چې په حرمینو کې مکه او مدینه کې چې شل رکعاته کېږي الله اکبر کوم شی چې سنتي هغه ټول عمر پاتې کېږي د 2019 نه واله 19 20 21 22 23 پنځه کاله وشو پنځه کاله او دا دیواله دا 24 وس روان دی دا شپږم کال په حرمینو کې اته رکعاته تراویح شروع دي یو خبره واوره زمونږ کوم وروڼه چې وایي چې تراویح شل رکعاته دي محمد رسول الله علیه السلام د هغه نه یو حدیث دوی نشي ښودلی چې رسول الله علیه السلام شل رکعاته کړي دویمه مسله بل یو غم یو بله حادثه په دې ورځو کې هغه دا ده چې تراویح به څو رکعاته کوو په دې باندې مولیان مشتو ګریوان بحثونه مناظرې لانجې څو رکعاته تراویح به کوو شل به کوو اته نه کېږي اته والا وایي اته صحیح دي شل ونه شو یا الله مونږ د چا ومنو د مخکې ورځو کې زه کوټې ته لاړم اتېره هفته کې یو ملګري راته قصه کوله وایي روژه وه رمضان د خپل مسجد قصې کوله او وایي زه حاضر وم تراویح وې وایي تراویح په جومات کې چټیانې پرتې وې ویې ویلې چې د خلکو دا تراویح داسې کولې چې کله موږ په وترو کې سلام ګرځوو نو دا چټیانې د اول صف دا اخري صف ته رسېدلې وي په دې غوبل کې او په دې منډو کبړۍ کې د خلکو څادرې غورځولې وي دا اوږدې چوغې او چپنې غورځولې پټکي ورته کېغوستل کبډي وه لوبه وه وایي ګاډۍ ته م کتلې پوره 15 منټه کې مولوي صاحب 4 رکعاته فرض 2 سنت شل تراویح 3 وتر 9 رکعاته مونځ راته وکړه منګ دا وایو زما مسلمان وروره تراویح وکړه خو د تراویح سره ټوکې ټقالې مه کوه یو خبره واوره زمونږ کوم وروڼه چې وایي چې تراویح شل رکعاته دي محمد رسول الله علیه السلام د هغه نه یو حدیث دوی نشي ښودلی چې رسول الله علیه السلام شل رکعاته کړي د عمر رضی الله عنه په باره کې مشوره کړې ده چې هغه شل رکعاته کړي دي دروغ وایي مؤطا د امام مالک وګوره صائب ابن یزید وایي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب دوه قاریانو ته امر وکړي ته چې رسول الله علیه السلام شل رکعاته کړي دي زه دنه مطالبه کوم په کوم جومات کې کړي دي مسجد راته اول وښیم دویم امام رسول الله که کوم قاري و دریم کم صحابي ورپسې کړي دي دا به راته ښې نه ورته جومات معلوم دی نه ورته د تراویح امام معلوم دی او نه د تراویح مقتدي معلوم دی راشه واوره اته رکعاته چرته شوي دي مسجد نبوي امامان واوره ابی بن کعب او تمیم داری دواړه امامان دي ان يقوم للناس مؤطا وګوره ب11 رکعه د دواړو امامانو ته ویل چې تمیم داری او ابی بن کعب خلکو ته د تراویح مونځ 11 رکعاته کوئ اته رکعاته تراویح او 3 رکعاته وتر بخاری کی حدیث مسلم کی حدیث زمنګ مور بی بی عائشہ رضی الله عنها قسم کوي والله فالله می دي قسم ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه واوره خلق مدوکه کوا خلقو بسترګو کې خاوري مشینده د دې عبادت نه ټوکې مسخري ما جوړوه مور بی بی فرمای رسول الله عليه السلام پر رمضان او د رمضان نه علاوه 11 رکعات نه زیات مونږ نه دی کړی ایو مولوي صاحب لګیاو وایي چې څوک ماته ووایي چې اته رکعاته تراویح شوي دي نو یو به وله 0 میټر هلیکاپټر ورکړم او 50 لکه ریاله دې ته وایي د وړو د ماشومانو خبرې ځکه 50 لکه ریاله خو تعالی په خوب کې هم نه دي لیدلي او 0 میټر هلیکاپټر چې دی هغه دې هم لا نه دی لیدلی واړه داسې خبرې ډېرې کوي هغه جاز زما دی عباس چې روان دی دا واجازونه مه شماره دا د بخاري حدیث دا د مسلم حدیث دا د ترمذي دا د صحابه اجماع ده چې صحابه
اته رکعته تراویح کړي دي. واوره رسول الله علیه السلام په ټوله زندګۍ کې 3 شپې تراویح کړي دي. 3 په جمع، یو شپه په جمع وکړلې صحابه لګو د لګو سبا نور خبر کړو، په 2 شپه په جمع اته وکړلې لګ ډیرو، په 3 شپه باندې نور خبرو جمعات ډکو بیا اته وکړلې، په 4 شپه په مسجد کې زین او دومره خلک رااله. رسول الله علیه السلام راونه وت په 4 شپه تراویح ونه کړلې. صحابه کرامو ډیر ټوخي وکړل، اوازونه وکړه چې یا رسول الله علیه السلام موږ راغلی تراوزه سحر چې شو راوته وته ویل ذکر راونه وتلم اسنه چې تراویح په تاسو فرض شي. تراویح فرض نه دي، فرض منځ دی، تراویح نفل دي، تراویح سنت دي، اجر پکې دی، ثواب پکې دی، خو فرض نه دي. رسول الله علیه السلام اترکاته کوي. ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم اجمعین په مسجد نبوي کې اترکاته کوي. غټه خبره زمونږ د دې ورونو داوا چې په حرمینو کې مکه او مدینه کې چې شل رکعاته کېږي. الله اکبر. کوم شی چې سنتي هغه ټول عمر پاتې کېږي. د 2019 نواله 19 20 21 22 23 15 کاله وشو، 15 کاله او دا دیواله دا 24 وس روان دی. دا شپږم کال په حرمینو کې اته رکعاته تراویح شروع دي. ما بیګا د سعودي عرب ته حرمینو معلومات کو چې کم قاریبه تراویح ورکوي، هغوی اعلان کړی دی چې بتسلیمتین په تراویح کې به زمونږ 2 سلام وي، 2 رکعاته او 2 رکعاته 4 رکعاته چې وشي فلان کې قاری صاحب وي، او 2 رکعاته او 2 سلور چې بیا وشي فلان کې قاری صاحب وي، او دې پسې 3 رکعاته وي تر فلان کې قاری صاحب. دا د څه کالي خبره ده؟ د څوک په عمره کې د ټلیفونونه ورته وکوي بیا چې په حرم شریف کې مکه او مدینه کې 8 رکعاته 10 رکعاته دي که نه 10 دي. دا 10 هغوی د اتفاق دپاره جوړې کړې وي. اول کې 8 وي په حرم کې، خو زمونږ د دې ملکونو مسلمانانو به بل قاري صاحب مخکې په حرم کې چې موږ ته دا 12 رکعاته نورې وکړه، ځکه موږ ملیانو په 10 عادت کړي. هغه حکومت سوچ وکړه چې نفل دي خو اوږدې کولې. هغه 10 چې مخکې کېدلې اوس ختمې شوې. زه دا وایم چې هغه شانتې 10 رکعاته تراویح وي او په هغه شانتې په ارام په دمه په قلاره ترتیل د قرآن برابري، دا 10 رکعاته دلته غوره دي وي که څوک یې په تا بندوي. او زمونږ کم ملا تا ته ویلي دي چې 10 رکعاته مه کوه. زمونږ په 10 رکعاتو کې جګړه نه ده، هغه ټکی دوی پټ کړی دی. هغه دا دی دا 10 رکعاته چې کم ملا او قاري په 15 10 منټه نیمه ګنټه کې 29 رکعاته مونځ کوي او د جماعت بې ادبي کوي، د مونځ توهین کوي، د مونځ بې ادبي کوي، د قرآن بې ادبي کوي او د تراویح سره کبډي لګوي. زه وایم دا تراویح په اسلام کې هیڅ ثبوت نه لري. نن که عمر ژوندی وی ته عمر 10 کړي دي او دا ستا 10 لیدلی وی، په الله قسم چې لختې او چوکې در باندې ماتې کړی وی چې دا مونځ به خلک داسې کوي. د دې مونځ سره به داسې ټوکې کوئ، تاسو داسې چایونه به ورته څکئ، داسې به ګپونه داسې به درز دروزي. موږ واړو هغه د ګلیچ لوبه به م لګوله، نو بیا به منډه واله چې په 1 ساه باندې به هغه ځای ته رسېږو. نو مولوي صاحب هغه د ګلیچ لوبه لګولې ده، الحمد وللدوالین کفوا احد، الله اکبر، په 1 ساه منډه ده لګي. دا توهین مه کوه. باقي د سنتو خبره ده. سنت رسول الله علیه السلام 8 رکعاته دي او نفل دي 10 کې 40 کې. اجماع د امت په 8 رکعاته ده. امام مالک 14 رکعاته ویلي دي، ولې نفل دي. 8 رکعاته ماسخوتن وکړه، 8 پکې پیشنمي کې وکړه، چا منې کړی. موږ وایو مونځ په قلاره وکړه، د دغې غوبل د دغې کباډۍ د دغې غویمونه 2 رکعاته ستا غوره دي، خو په قلاره وکړه. دا تی افضل. نو 10 رکعاته رسول الله علیه السلام نه دي کړي، نه صحابه وکړي. که ما ورته وایي کو د نفلو په درجه کې دي اجر به میلاو شي که خیم وکړلې، او که خې نه وي دا مونځ به په کپړه کې تاو کې په دې مخونو به ورته ورولي چې الله دې داسې تباه کړه لکه دا مونځ چې دې خراب کړه. داسې امامان وګورو، داسې علما وګورو چې مونځ په قلاره کوي، مونځ په ارام باندې کوي، مونځ په سپیټ نه وایي. مونږ خو په قاریانو نومونه ایښي وو، د اور بچی، د راکټ بچی، سپرغۍ، فلانکې بچی، فلانکې بچی. قرآن څومره سپک شي، ملا څومره سپک شي. په قلاره مونځ 10 منټه یو مسجد ته مزل وکړه چې کوم ځای کې په قلاره تراویح کېږي. خیر دی 2 غنټې دې ولګي، 2 نه به ډېرې نه لګېږي، 3 دې ولګېږي. عبادت ته بندګي ده چې الله اجر راکړي. د شپې مونځ دی 8 په مسجد کې وکړه، ولاندې وزه 10 پوره کړه، 40 پوره کړه، 15 وکړه. الله دې د 100 طاقت درکړي. هېڅوک هم تا ته نه وایي چې غلط کړه.